مهم خبرونو سرټکی په کابل کې د پرونی ځانمرګي برید په اړه پراخ خبرګونونه. په افغانستان کې د بریټانیا سفارت د برید یو ترهګریز عمل بللی دی. در راستای تأمین امنیت شهروندان وزارت امور داخله ارگان‌های کشفی و استخباراتی مکلفیت دارند تا بیشتر و دقیق‌تر برنامه‌های را مطرح بحث داشته باشند. له نړۍ سره د اسلامي امارت پر مثبت تعامل ټینګار. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر په افغانستان کې د بریټانیا د سفارت له مسؤل سره په لیدنه کې له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو پر شتون ټینګار کړی. ممالک مختلف جمله کارداران ملل متحد صورت میگیره، یک انکشاف مثبت است. له ګاونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ویستو په اړه د اندېښنو دوام. د کډوالۍ نړیوال سازمان وايي په تېرې یوه اونۍ کې له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 15,000 افغان کډوال راشړل شوي دي. او مغولستان ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سفر. سلامونه او وخت مو په خیر. د شپې د 8 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 14 د سپټمبر 3 نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. د سمنګان ولایت د والي ویاند اسمت الله مرادي وایي د اسلامي امارت مشر شیخ هبت الله اخونزاده د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو طبقو حاکمان او علما د سولې او یووالي په ټینګښت کې اساسي رول لوبوي. نوموړي رسنۍ ته ویلي چې د اسلامي امارت مشر ټینګار کړی چې علما دې له حق ویلو نه ویریږي او حاکمان دې د احکامو او فرمانونو له تطبیق څخه ځان لرې نه ساتي. د نوموړي په وینا د اسلامي امارت مشر دا هم ویلي چې اختلافات او د قومي سلطنتونو جوړول په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو د ټولو بدبختیو لاملونه دي. د کابل په دارالامان سیمه کې د دوشنبې ورځې ځانمرګي برید کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي دي. په افغانستان کې د بریټانیا سفارت شاجدافر رابرټ ډیکسن په کابل کې د اسلامي امارت د نظارت او تطبیق ادارې پر کارکونکو برید په کلکو ټکو غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره خپله خواخوږي شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دغه برید یو ترهګریز عمل بللی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران وایي د یکشنبې په ورځ د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې اړوند د قلعه بختیار په سیمه کې په ځانمرګي برید کې د یوې ښځې په ګډون 6 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي زدران په وینا امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د برید عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دوی دغه راز د قربانیانو له خپلوانو سره ژمنه وکړه چې عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري. پرون مازیګر د شپږمې حوزې اړوند قلعه بختیار په سیمه کې یو کس چې پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړی و. متاسفانه چې د یوې ښځې په ګډون او زموږ 6 ملکي وګړي شهیدان شوي وو او 14 نور ټپیان شوي وو. په دې اړه لا هم د امنیتي ځواکونو څېړنې روانې دي. کوشش کیږي، هڅه کیږي چې د دغه ظالمانه پیښې عاملین پیدا کړي او د قانون منګول ته وسپاري. او د دغه پیښې قربانیانو ته هم موږ دا ډاډ ورکوو. په تیر کې به شاید تاسو په جریان کې یاستئ، کله هم چې کوم چا جرم ترسره کړی دی، دغه ډول وحشت یې ترسره کړی دی، ډېر ژر د هغوی مسؤلین په سزا رسېدلي دي او د قانون منګول ته سپارل شوي دي. همدغه ډول به د دې پیښې عاملین هم موږ پیدا کوو او د قانون منګول ته به یې سپارو. د کابل په دارالامان کې د دوشنبې ورځې برید کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي دي. په افغانستان کې د بریټانیا سفارت شاجدافر رابرټ ډیکسن په کابل کې د اسلامي امارت د نظارت او تطبیق د ادارې پر کارکونکو برید په کلکو ټکو وغنده او د قربانیانو له کورنۍ سره خپله خواخوږي شریکه کړه. افغانستان د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي وروسته سولې او آرامۍ ته اړتیا لري. دا یو ترهګریز برید دی او انګلستان د هر ډول ترهګرۍ بریدونو غندنه کوي. په همدې حال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ایکس پاڼه کې دغه عمل په کلکه غندلی دی. په خواشنۍ سره مې خبر ترلاسه کړ چې د کابل په قلعه بختیار سیمه کې د یوې چاودنې له امله زموږ یو شمېر هېوادوال شهیدان او ټپیان شوي دي. زه دا ترهګریز عمل په کلکه غندم او د دغه غمجنې پیښې د شهیدانو کورنۍ ته د تسلیت وړاندې کوم.
او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا دعا کوم. در راستای تأمین امنیت شهروندان وزارت امور داخله ارگان‌های کشفی و استخباراتی مکلفیت دارند تا بیشتر و دقیق‌تر برنامه‌های را مطرح بحث داشته باشند و از طرف همکاری مردم به عنوان شهروندان با این ادارات حتمی و ضروری است. دا په داسې حال کې ده چې د داعش ډلې دغه برید پړه منلې ده. له بل لوري د کابل په شپږمه ناحیه کې د پروني برید ډېری قربانیان د بدخشان ولایت اوسیدونکي دي. محمد عباس ارشد، حجت الله میرزایی، احمد امین ناصریار، الهام الدین یمین، وحید الله نوري او خیر الدین مظهري چې د هیواد له علمي او اداري کادرونو څخه و د یادې پیښې قربانیان دي. په دې اړه نور جزئیات په دې ریپورټ کې. د پروني ځانمرګي برید قربانیان څوک وو؟ حجت الله میرزایی د بدخشان د درواز ولسوالۍ اوسیدونکی و چې له ایران څخه د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې ډاکټورا اخیستې وه. نوموړي د پوهنتون استاد او د فرمانونو د څار او تعقیب ریاست مسلکي کارکوونکی، د پوهنتون علمي مرستیال او په کابل کې د یوه ټولنیز فعال په توګه دندې ترسره کړي دي. د دې پیښې بل قرباني احمد یمین ناصریار چې د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د څارنې او تعقیب د ریاست په یوه څانګه کې کار کوه او د زده کړې په لاره کې یې ډېر زیار ګاللی و. د دغې پیښې بل قرباني الهام الدین قرباني چې د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې زیږېدلی و، له ډېرو کلونو راهیسې د څارنوالۍ د عمومي ریاست او د څارنې او څارنوالۍ د مدیر په توګه کار کوه. الهام واده کړی و او په پام کې یې درلوده چې ډاکټورا لپاره زده کړې پیل کړي. بل قرباني خیر الدین مظهري د یفتل ولسوالۍ اوسیدونکی و. هغه د قرآن کریم حافظ و او په کابل کې یې د څارنوال په توګه کار کوه. د نوموړي ملګري وایي ټاکل شوې وه چې نن یې په جامعة المصطفى پوهنتون کې د ماسټرۍ زده کړې پیل کړي. څارنوال صاحب خیر الدین مظهری که هم حافظ قرآن کریم بود و عملا در اداره لوی څارنوالی کار میکرد و در امتحان دوره ماستری کنکور کامیاب شده بود. قرار بود که امروز سه شنبه عملا وارد صنف شو و به درساش آغاز بکنه. محمد عباس ارشد او وحید الله نوري د دغې پیښې له نورو قربانیانو څخه دي چې دوی هم د بدخشان اوسیدونکي او د کابل د استناف څارنوالۍ کارکوونکي وو. واقعا وحید جان یک جوانی بود خیلی با تقوا، صادق و امانتدار. کسانی که نوری صاحب میشناختند از برخورد نیک، اخلاق حسنه و لبخندش متاثر میشدند. واقعا انسانی نیکی بود. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د کابل ښار شپږمې حوزې اړوند د علامان سیمه کې ځانمرګي برید کې 6 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په افغانستان کې د برېټانیا د سفارت له مسؤل سره کتلي. ښاغلي شاهین ویلي په دې کتنه کې دواړو لورو له نړیوالې ټولنې سره د اسلامي امارت د تعامل په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي دغه غونډې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مثبت تعامل او پر دغه هیواد د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې د هیواد په ګټه بولي. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ویلي په افغانستان کې د بریټانیې په سفارت کې له مامور رابرټ ډیکسن سره لیدنه کړې. نوموړي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان د روان وضعیت، د نړۍ او سیمې له هیوادونو سره د اسلامي امارت د تعامل او د نورو علاقې وړ موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان دغه ناستې د افغانستان په ګټه بولي او دا ډول ناستې له افغانستان د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو، د نړیوالې ټولنې او موقت حکومت ترمنځ د مثبت تعامل لامل ګڼي. ملاقاتایی که در قطر صورت میگیره اگر بتونه مشکل افغانستان حل کنه و افغانستان از انزوای بین‌المللی نجات بده و یک تعامل واقعی در چوکات خواستهای مردم افغانستان با دنیا تأمین کنه قابل قدر است. اما اگر از یک طرف ملاقات‌ها شود و تلاش جامعه بین‌المللی و علاقه‌مندی جامعه بین‌المللی و از طرف دیگر محدودیت ها بیشتر شد و پابندی ها بیشتر باشه، فکر نمی کنم که ملاقات ها باز بتونه مشکل افغانستان حل کنه. هر نوع گفتگویی که یا در داخل از افغانستان یا در دوحه از طرف مسئولین امارت اسلامی افغانستان با مسئولین ممالک مختلف از جمله کارداران
ملل متحد صورت میگیره، یک انکشاف مثبت است. تر دې وړاندې د لومړی وزیر د سیاسي مرستیال دفتر مشر مولوي ذاکر له ښاغلي ډیکسن سره په لیدنه کې ویلي وو چې له نړۍ سره مثبت تعامل د افغانستان موقت حکومت د بهرني سیاست له لومړیتوبونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې څه باندې 12 میلیونه افغانانو له ترسره شوو مرستو لږ تر لږه یو ډول مرستې ترلاسه کړي دي. اوچا په یو بیان کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې 12.1 میلیون افغانانو له شوو مرستو څخه لږ تر لږه یو ډول مرستې ترلاسه کړي دي. اوچا په یو بیان کې ویلي دا مهال په افغانستان کې لږ تر لږه 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دغه اداره توانېدلی چې یوازې 12.3 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. دغه ادارې دا هم ویلي چې سږکال افغانستان سره د مرستې لپاره تر 3 میلیونو ډالرو زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د پیچلي عملیاتي چاپریال سره سره موږ په ټول افغانستان کې مرستو ته دوام ورکړی چې د روان کال په وروستیو 6 میاشتو کې 12.1 میلیون افغانانو له شوو مرستو څخه لږ تر لږه یو ډول مرسته ترلاسه کړې ده. دغه بنسټ وایي چې تر دې دمه یې د خپلې اړتیا وړ بودیجې 215 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. این کمک‌های بشردوستانه حلال مشکلات مردم افغانستان نیست، به خاطر که بعد از این هوای سرد زمستان و محیط پیچیده افغانستان مشکل است که این کمک‌ها بتونه که بسنده نیازهای بشردوستانه باشه. اوچا د ښځو حقونو ته په اشارې سره ټینګار وکړ چې د مرستندویه مؤسسو ښځینه کارکوونکي باید په خوندي، اغیزمن او بشپړ ډول د خدماتو په وړاندې کولو کې برخه واخلي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرې اونۍ کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه په خپله خوښه یا په زور هیواد ته راستنه شوي دي. په ورته وخت کې ځینې اقتصادي کارپوهان زیاتوي چې اسلامي امارت باید راستنېدونکو کډوالو ته د کار زمینه برابره کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یوه راپور کې ویلي چې د روان کال د اګست له 13 تر 24 پورې له جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو څخه د 28 افغان کډوالو له ایستلو وروسته د روان کال د اګست میاشتې تر 24 نیټې شاوخوا 15,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي دي. د ټولو راغلو کډوالو څخه 93 سلنه افغانان دي. د راپورونو له مخې تیرونې له ایران څخه تر نیمایي ډېر افغانان په زور او په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. په همدې حال کې د مهاجرینو د چارو کارپوهان په اسلامي امارت غږ کوي چې د افغان کډوالو د زیاتېدونکي شمېرې ته په پام سره بیرته راستنېدونکو ته باید د کار زمینه برابره کړي. نظام حاکم بر قدرت در افغانستان باید زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و تحصیلی و فرهنگی را تقویت ببخشد تا مانع مهاجرت‌های بیشتر گردد. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان پخوا ویلي و چې افغانان ګاونډیو هیوادونو ته نه یوازې د اقتصادي لاملونو له کبله بلکې د درملنې او د خپلو کورنیو د لیدو لپاره هم ځي. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو 5 میاشتو کې د ورېښمو له پولې نږدې 8,000 افغاني کډوالې کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. راستنه شوي کسان وایي چې د ژوند د لګښتونو د برابرولو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د ایراني پولیسو ناوړه چلند، د ژوند لوړ لګښت او د یاد هیواد د اسعارو د ارزښت د ټیټوالي له امله بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. په تیرو 5 میاشتو کې 8,000 افغان کډوالې کورنۍ له ایران څخه هیواد ته راستنې شوي دي. 22 کلن حبیب الله د خپلې کورنۍ له 11 غړو سره په ایران کې له 10 کاله ژوند کولو وروسته د نیمروز د ورېښمو له پولې څخه هیواد ته راستون شو. نوموړی وایي چې په ایران کې د خپل ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره له ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. د ژوند لوړ لګښت، د ایراني تومانو د ارزښت ټیټوالی او له افغان کډوالو سره د هغه هیواد د پولیسو ناوړه چلند د دې لامل شوی چې حبیب الله د خپلې کورنۍ سره هیواد ته راستون شي. زه چې راغلم ډېر ظلم او زیاتي کوي ایرانیان، کار کوي، پیسې نه ورکوي او بس ډېر حالت خراب ده و عالم شروع ده. افغانیان ډېر بې عزت کېږي، بیخي افغانیانو څوک پوښتنه هم نه کوي هلته.
موږ راغلي خپل وطن ته. ډېره سختي وه اورې چې راغلم د میاشتې 5 میلیونه مې کرایه ورکوله 3 کوچنیان ګرده کډه مډه مې ټوله راخیستې ده راغلی یم خپل وطن ته راسم. ډېر هلته په مشکلات ژوند و ګرېدنګ هم وروره ګرده کار. په همدې حال کې د نیمروز ولایت سیمهیز چارواکي وایي په تیرو 5 میاشتو کې نږدې 800 افغان کډوالې کورنۍ له ایرانه راستنې شوي دي. عمل میاشتې څو تر اسد تر پایه پورې تیر 5 میاشتو کې هیوادوال 2900 فامیله هیواد ته راستانه شوي دي چې د دوی دپاره د اسلامي امارت او مؤسساتو په طریقه مساعدت مرستې شوي دي او وروسته خپل ولایت ته انتقال شوي دي. د سیمهیزو چارواکو په وینا د ورېښمو له لارې هره ورځ له 2000 ډېر افغان کډوال هیواد ته راستنېږي چې ډېری یې په زوره بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت د طبي علومو د نصاب د تعدیل او پراختیا خبر ورکړی. د لوړو زده کړو وزارت د نصاب رئیس عبدالرؤف فراحي ویلي د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې د نړۍ پرمختګونه او نوې تجربې د هیواد په نصاب کې شاملې شوي دي. د باختر دولتي خبري اژانس د خبرپاڼې له مخې د لوړو زده کړو وزارت د اسلام سپېڅلي دین په رڼا کې د هیواد د پوهنتونونو د درسي نصاب له نړیوالو معیارونو سره د برابرولو خبره کړې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې د لوړو زده کړو وزارت د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي او ښوونې او روزنې په برخه کې د نصاب د بیاکتنې او پراختیا لومړی پړاو پیل کړی دی. د هیواد د تعلیمي ادارو د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د ښوونیز نصاب د بیاکتنې او پراختیا لومړی پړاو پیل شو. په دې نصاب کې د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې د نړۍ پرمختګونه او نوې تجربې شاملې دي. د دغه غونډې د پریکړې پر بنسټ د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان د ملي نصاب د کمیسیون غړي او د اړوندو بنسټونو مسلکي استازي به په 5 ورځو کې پر دغه نصاب کار وکړي. په همدې حال کې کارپوهان د یادې موضوع په اړه زیاتوي چې می‌دانیم که نصاب تحصیلی نقشه راه پیشرفت و پیشبرد علوم مختلف است. در گذشته ما در علوم مختلف در دانشگاه‌ها مشکلات داشتیم، از جمله علوم طبیعی نیاز به بررسی و بروزسازی داشت. امیدوار هستیم که با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته بتوانیم یک نصاب درست و بروز داشته باشیم. د طبي علومو د کورسونو د کره کتنې لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې د لوړو زده کړو وزیر له دې وړاندې ویلي و چې د سباندې اویا پوهنځیو نصاب تعدیل شوی دی. د ټولګټو وزارت وايي په دایکنډي ولایت کې د 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت د 14 کیلومتره سړکونو د ترمیم او جوړولو چارې پیل شوې دي. د نوموړي په وینا دغه سړک به دایکنډي ولایت له ارزګان او کندهار ولایتونو سره ونښلوي. هغه دا هم وایي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د خلکو ترانسپورټي ستونزې هوارې سي او د کرنیزو محصولاتو د لیږد رالېږد په برخه کې به ډېرې اسانتیاوې رامنځته سي. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس وایي چې د 15 میلیونه افغانۍ په لګښت د دایکنډي ولایت په پاټو ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره سړک په 2 برخو کې د ترمیم او جوړولو چارې پیل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې دغه سړک دایکنډي ولایت له ارزګان او کندهار ولایتونو سره نښلوي. ښاغلی حقشناس وایي چې د یادې پروژې په بشپړېدو سره به د خلکو ترانسپورټي ستونزې هوارې او د کرنیزو محصولاتو د لیږد رالېږد په برخه کې به ډېری اسانتیاوې رامنځته شي. کار ترمیم و احداث 14 کیلومتر سرک در 2 بخش در ولسوالی پاتوی ولایت دایکنډی به ارزش 15 میلیون افغانی از سوی وزارت فوایدامه آغاز گردید. امتداد این سرک ولایت دایکنډی را با ولایت ارزگان و از آن طریق به ولایت قندهار وصل می‌نماید. این سرک در 2 بخش با شرکت‌های ساختمانی و سرکسازی قرارداد شده است و قرار است تا 4 ماه آینده کار آن تکمیل گردد. د دغه وزارت ویان زیاته کړه چې د دغه پروژې لومړی برخه 2.2 کیلومتره اوږدوالي سره د څه باندې 8 میلیون افغانۍ په ارزښت او دویمه برخه د 4.1 کیلومتره په اوږدوالي او څه د پاسه 6 میلیون افغانۍ په ارزښت د ټولګټو وزارت او 2 شرکتونو ترمنځ جوړه شوې ده. با تکمیل کار این پروژه مشکلات ترانسپورتی هموطنان ما در ولایت دایکنډی که از این مسیر عبور دارند حل خواهد شد. وزارت فوایدامه امارت اسلامی افغانستان به منظور حل مشکلات مردم پروژه های بزرگ و عامل منفعه را در نقاط مختلف افغانستان آغاز نموده است که با تکمیل کار آن سهولت های بیشتر ترانسپورتی به هموطنان عزیز ما فراهم می شود. د یادې پروژې کار چې اوس په رسمي ډول پیل شوی ټاکل شوی چې په راتلونکو 4 میاشتو کې بشپړه شي. د یادونې وړ ده چې د دې پروژې د کار په ترڅ کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. اوس موضوع د هیواد ختیځ ده.
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو او اوسیدونکو د یوې غونډې په ترڅ کې له اسلامي امارت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی پر سیمه ییزو او مرکزي چارواکو غږ وکړ چې په یاده ولسوالۍ کې د پرمختیایي پروژو په پلي کولو کې ورسره همکاري وکړي. جزئیات یې زموږ د همکار په رالیږل شوي ریپورټ کې. د کونړ ولایت اسمار ولسوالۍ لسګونه تنو قومي مشرانو د ولسونو په استازي د شته نظامه د خپل ملاتړ په اعلانولو سره له مسؤلینو د پراختیایي او بیا رغونې په چارو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د کونړ امنیه قومندان مولوي ضیاء الحق حامد د اسمار ولسوالۍ له علماو کرامو قومي مشرانو او ولسونو مننه وکړه چې د اسلامي امارت مبارزې په لاره کې د مجاهدینو کلک ملاتړ کړی. ښاغلي حامد وویل افغانان د درې سترو قدرتونو ماتونکي غازیان دي. دغه نظام د ولسونو او د دې مجاهدینو د بچیانو په قربانیو راغلی او دا سپېڅلی او شرعي نظام له خلکو جوړ دی او د دې مسلمان ملت ستر ارمان و چې په ګران هیواد کې اسلامي نظام قایم شي نو د پایښت او دوام لپاره به یې په شریکه هڅې کوو. قومندان له ولسونو سره د هر ډول مرستو د کولو ژمنه وکړه. او د موږ کوم پرسونل چې هلته موجود د په ولسوالۍ کې لغونه یې کاملا رضایت وښود، لغو د کارو یې رضایت وښود او د نظام حمایه یې وکړله او حمایه یې کړې هم ده. نو ډېر راضي دي ولسونه او موږ هم انشاءالله اطمینان ورکوو چې څومره په موږ د مسؤلیت په برخه کې کوم خدمت موږ پورې اړه ولري موږ به هغه خدمتونه دوی ته کوو. لله الحمد یو کار شوی دی چې په ټولو ځایونو کې سړی د امارت پر راتګ سره د کونړ هرې درې ته آزاد تګ راتګ کېږي او دا د پروژو د تطبیق دپاره دا یو ښه چانس دی. پوښتنه دا ده چې ټولو قومونو ته ورې په داسې نظر مه ګورئ لکه د بعضې خلکو په دې باندې چې دا ستاسې لښکرې دي، دې باندې سرحدات مضبوطېږي، په دې باندې ستاسې غوښتنې سرته راشي، په دې باندې چې ماموریت کېږي په ولسونو باندې. خو کله ولسونه د خلکو نه ناراضه وي دا مسلې ډېر د کمزورۍ طرف ته روان دي. نو دا معلومه معامله ده چې به زمونږ په تا راتګ ستا دلته تشریف راوړلو دا ډېره ګټه لري. انشاءالله موږ تا ته ډاډ او اطمینان درکوو چې موږ د اسلامي امارت سره مخکې هم اوږه په اوږه ولاړو، اوس به هم ولاړ یو، په آینده کې به هم ولاړ یو. موږ هېڅ چاته دا اجازت نه ورکوو چې زموږ د اسلامي امارت په خلاف باندې څوک تبلیغات وکړي، څوک پاڅون وکړي، څوک بل شی وکړي. د یادولو ده په وروستیو کې د کونړ ولایت ډیری ولسونو له اسلامي امارت نه د ملاتړ په موخه غونډې کړي. د کرملین ماڼۍ اعلان کړی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو رسمي سفر مغولستان ته تللی. په همدې حال کې د برټانیې حکومت اسرائیلو ته د 350 ډوله وسلو له جوازونو څخه 10 ځنډولي دي. په دې اړه نور حال په دې خبري کڅوړه کې. کرملین ماڼۍ اعلان کړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو رسمي سفر مغولستان ته تللی دی. ویل کېږي چې نوموړی په داسې حال کې مغولستان ته سفر کوي چې د جرمونو نړیوالې محکمې نوموړی په جنگي جنایت تورن کړی و. د جرمونو نړیوالې کمیټې د تیر کال په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه روسیې ته د سلګونو ماشومانو د لېږدولو په تور د هغه د نیولو امر صادر کړ. د حکمنامې پر بنسټ د مغولستان په ګډون 140 غړو هیوادونو ته امر کړی و چې پوتین د دوی خاورې ته د ننوتلو په صورت کې ونیسي او د محکمې لپاره یې لاهې ته انتقال کړي. د برټانیا حکومت اسرائیلو ته د خپلو 350 وسلو له جملې څخه 10 ځنډولي دي. د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر پارلمان ته وویل چې دا بندیز د اسرائیلو د وسلو بشپړ بندیز معنا نه لري او یوازې هغه وسلې پکې شامل دي چې شونې ده د حماس په وړاندې په روانه جګړه کې وکارول شي. ویل کېږي چې د انګلستان حکومت تر فشار لاندې دی چې د اسرائیلو پر وړاندې سخت دریځ غوره کړي ځکه چې په غزه کې جګړه دوام لري او مرګ ژوبله د ډېرېدو په حال کې ده. د وینزویلا حکومت لخوا د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی له نیولو وروسته په دغه هیواد کې 12 خپلواکو رسنیو په خبري پروګرامونو کې د مصنوعي استخباراتو له وړاندې کوونکو څخه کار اخیستل پیل کړی دي. دغه رسنیو د دغو اقداماتو موخه د حکومت له جبرت څخه د خبریالانو خوندي کول ګڼلې دي چې په کولمبیا کې د کانکتاز په نوم د یوې موسسې لخوا چې ظاهراً بڼه حرکت او غږ انسان ته ورته دی وړاندې کړی دی. په هالند کې څارنوالانو د دوو پاکستانیو د یو جنجالي هالندي سیاستوال د ګواښولو په تور په 14 کاله بند محکومولو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې شکمن کسان په پاکستان کې اوسېږي او احتمال نه لري چې
په بند محکوم شي ځکه چې هالاین له پاکستان سره د بیرته استولو تړون نه دی لاسلیک کړی. رویټرز د دوه باخبره سرچینو له قوله راپور ورکړی چې یمني ځواکونو پرون په سور سمندرګي کې د تیلو پر دوه ټانکرونو برید کړی. د دوه ټانکرونو څخه یو د سعودي عربستان د امجد په نوم او بلې له پاناما څخه و. دا تر دې د وروستي او مهم خبرونو تر بیا د خدای پامان.